دې لویو او پراخه کائناتو کې په منځ د بېشماره ستورو چې په تیاره اسمان کې ځلیږي یو وړوکی د پام وړ نظام وجود لري، کوم چې د نجومیانو او دوی ته ورته نورو ډېرو پام یې ځان ته اړولی ده. د اکوارس ستورو ترڅنګ 29 نوري کاله زموږ د آسماني رنګه سیارې څخه لرې یو زوربخن تت او خاموشه ستوری چې د ډېرو رازونو څخه ډک دی. TRAPPIST 1 نوموړی شمسي نظام ستوری له نورو شمسي نظامونو څخه د هغه د حجم او یا د هغه د روښنایۍ په وجه خاص نه دی، مګر د ځمکو ته ورته سیارو له وجې چې له نوموړي لمر څخه په ډېر فخر او ویاړ نڅېږي. د نوموړي نظام درې سیارې چې TRAPPIST 1E، TRAPPIST 1F، TRAPPIST 1G نومیږي د نوموړي لمر په هابټیبل زون کې شتون لري، کوم چې یې لمر د خپلې نازکې نڅا په ګرمایش سره د ژوند لپاره شاید زمینه مساعده کړې وي او ورسره څنګ کې د مایع اوبو لرونکې وي. تاسې فکر وکړئ چې یو د دې دریو سیارو پر سطح باندې ولاړ اوسئ او د اسمان لمن ته که چیرې نظر واچوئ نو ځلیدونکې رڼا د نږدو سیارو چې اسمان یې په خپل رنګونو رنګ کړی وي مشاهده کړئ، ځکه چې ټولې سیارې د عطارد د مدار څخه په کمه اندازه کې له نوموړي ستوري څخه مدار وهي. زموږ درک د TRAPPIST 1 لمریز نظام چې د دې کائناتو په شور او زور کې یوه وړه ګنګسه ده، مګر په دې لرې پرتو سیارو کې به ژوند د ځمکې د سطحې حالت، د اتموسفیر جوړښت او د اوبو د شتون له لحاظه څنګه وي. ځکه چې نوموړې سیارې زموږ د ځمکې د سپوږمۍ پر څېر د نوموړي لمر سره د یو مخ پر ښودلو سره همیش قید دي، په کوم کې چې یو طرف ته همیشه تیاره او یخ کنګلونه او بل طرف ته یې همیشه رڼا او د مایع اوبو لرونکي دي.
او داسې ښایي چې نوموړو سیارو ته ورته سیارې که چیرې اوبه پکې شتون ولري نو بحرونه به یې پر خپل ځای دایروي حرکت یا څرخ ولري. په دې ژوره خاموشه فضا کې ټراپسټ-1 لمر د یو آرامه څراغ پر څیر یو یاداشت د ښکلا، سوچ او فکر چې د ستورو په منځ کې زموږ په انتظار دی. نو زموږ په دې سفر کې راځئ چې هغه رازونه رابرسېره کړو چې موږ یې له خپلو خوبونو او د کائناتو سره نښلولی یو او د لا وړاندې تګ لارښوونه کوي. تر بیا ځلې له یو بل ستوري سره.